سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله کوم چې طرفه یا را سره پاتې شئ. دا هم د سرپل د ولایت هوا او بېساره زړه راښکوونکې ښکلا له یو جالبې له فن نه ډکې قصې سره. هیله کوم چې دا ویډیو تر پایه وګورئ. د یوه بېوزلې بزګر میرمنې به په کور کې کوچي جوړول. په داسې ټوټه انداز به برابروله چې وزن یې باید دقیقاً 1 کیلوګرام وي او خاوند به یې هماغه کوچي ښار ته وړل، په یو دوکاندار به یې پلورل او په ترلاسه شوو پیسو به یې د کور ورځنۍ اړتیاوې پوره کولې. یوه ورځ د دوکان څښتن شکمن سو. هغه پرېکړه وکړه چې دا ټوټې دې په خپله وزن کړي. کله یې چې وزن کړي، هره ټوټه یې شاوخوا 900 کیلوګرامه وه، یعنې له بشپړ وزن څخه 100 ګرامه کمه وه. هغه ډېر په غوسه شو او د بزګر د راتلو انتظار یې کوه. بله ورځ چې کله بزګر له نوي کوچو سره راغی، د دوکان څښتن ورسره مخ شو او ورته ویل چې زه له تا نه نور کوچي نه اخلم، ته ما دوکه کوې. دا د بشپړ وزن په نوم پلورې، حال دا چې وزن یې ښکاره کم دی. بېوزله بزګر لږ شېبه حیران ولاړ و، بیا یې په آرام او صادق غږ سره وویل: بخښنه غواړم ښاغلیه، موږ په کور کې ترازو نه لرو. کوچي موږ له هماغه 1 کیلو بورې سره اندازه کوو چې له تا یې اخلو. هر هغه وزن چې ته راته کوې او بیرته هماغه وزن په اندازه درته سپارم. درس دا په یاد ولرئ، په ژوند کې چې له کومو انسانانو سره بد یا ښه چلند یا کومه پیمانه کاروئ، له تاسو سره هم په ژوند کې هماغه پیمانه، هماغسې چلند کارول کیږي. دا په یاد ولرئ، د کوم چا سره چې بد چلند کوئ، دا فکر ونه کړئ چې له تاسو سره به بد ونه سي یا به ستاسو سره هغه بد چلند ونه کړي، خو متقابل بل شخص به الله تبارک وتعالی ستاسو په مقابل کې پیدا کړی چې ستاسو سره هماغه چلند، هماغه پیمانه وکړي. دا منمه چې تاسو د هغه کوم کس په مقابل کې بد چلند وکړئ، کیدای سي هغه ډېر نیک او ښه انسان وي چې تاسو ته کم ضرر یا متقابل هماغه چلند یا پیمانه کار نه کړي، خو الله تبارک وتعالی به تاسو پر داسې انسانانو پیش کړي چې ستاسو سره هماغه پیمانه وکاروي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، راځئ چې تر ټولو نه اول ځان اصلاح کړو، خپل عیبونو ته فکر او سوچ پام واړوو. راځئ چې د ځان په جوړولو، د ځان په اصلاح کولو کې ځان مصروف کړو، تر څو د نورو لپاره وخت پیدا نه کړو. والسلام.